دا یو ورو سوال کړی دی چې حدیث کې دا راځي چې اکرمې د چا د طرف نه دی؟ د شیطان د طرف نه. تثاؤب من الشیطان. نو کله چې موږ اکرمې وکړو نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ورسره ویلی شو که نه؟ جواب دا دی چې دا خبره خو صحیح ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ثابت دي چې اکرمې د چا د طرف نه دی؟ شیطان دی. د په انسان سستی راشي او که خیال کړی نو سړی کله په مانځه کې ودرېږي، کله تلاوت کوي، کله درس ته کښېني، دا اکرمې پې شروع شي. دا د شیطان د طرف نه دی. خو داسې څه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت چې دغه ټیم کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي. که ثابت وي داسې خو نه دي ثابت. اوس لکه قرآن کې دا شته چې وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. که چېرته شیطان تا ته څه وسوسه راواچوي، غلط سوچونه درته راچوي، غلط فکرونه درته راچوي، نو بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه. خو د اکرمي په باره کې داسې څه نه دي راغلي چې کله انسان اکرمي وکړي بیا اعوذ بالله وایي، داسې نشته. والله اعلم.